په خوست، ننګرهار او کندهار کې د څو پرلهپسې او اندېښمنوونکو پیښو بوږنوونکي راپورونه د موټر د غلا لپاره د یو تنکي ځوان له منځه وړل، په بازار کې پر پلار او زوی ناڅاپي برید او په کندهار کې د یو مشهور قومي مشر هدف ګرځېدل. په دغو دریو ولایتونو کې په تیرو څو ساعتونو کې څه تیر شوي او خلکو څه ویلي؟ که غواړئ د هیواد له وروستي امنیتي وضعیت څخه خبر شئ نو دا ویډیو تر پای وګورئ. درنو لیدونکو ښه راغلاست. د هیواد له سویل ختیځ ولایت خوست څخه په رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې د دغه ولایت د ګوربزو ولسوالۍ د وړو کلي اوسیدونکی یو ځوان چې فیض الله نومیږي د وسلوالو غلو له لوري د خپل موټر د غلا کولو په موخه په بېرحمانه ډول وژل شوی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي رسنیو ته تایید کړي چې فیض الله په کرایي موټر کې کار کاوه، له کوم چا سره دربست تللی و او پر لاره د غلو د برید ښکار شوی دی. پر ټولنیزو رسنیو د دغه ځوان پر مړینه سخت ماتم شوی دی. بلخوا د ننګرهار ولایت له روداتو ولسوالۍ څخه هم د یو ناڅاپي برید خبر ورکړل شوی. پیښه د روداتو ولسوالۍ د حصار شاهي بازار ته نږدې رامنځته شوې، چیرته چې ناپېژانده وسلوالو پر پلار او زوی ډزې کړي دي. په دې پیښه کې ځوان زوی خپل ژوند بایللی او پلار یې سخت ټپي شوی دی. د سیمې د خلکو په وینا دغې کورنۍ له هیڅ چا سره شخصي دښمني نه لرله او تر اوسه د دغه برید لامل نه دی روښانه شوی. د دغو پیښو په دوام اووړمه ورځ له کندهاره ورکړل شوي راپورونه ښیي چې د دغه ولایت د ډانډ ولسوالۍ په کلمتر سیمه کې ناپېژانده وسلوالو یو تن قومي مشر احمد شاه خان ادوزی په نښه کړی او وژلی دی. سرچینې وایي چې بریدګر له سیمې څخه په تېښته بریالي شوي او سیمه ایزو مسؤلانو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په بېلابېلو ولایتونو کې د دغو پیښو رامنځته کېدو د عامو خلکو په منځ کې اندېښنې راپارولي دي او ولس له امنیتي ارګانونو څخه د داسې جنایي او هدفي پیښو د مخنیوي جدي غوښتنه کوي. ستاسو په نظر په ولایتونو کې د داسې جنایي او هدفي پیښو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو کوم ګامونه تر ټولو اغیزناک تمامیدای شي؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ او د لا ډیرو خبري او تحلیلي راپورونو لپاره زموږ پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.